ننګرهار کې د سیمه‌یزو رسنیو ترمنځ د کرکټ 12 ورځې سیالي پای ته ورسېدې. مسؤلین وايي دا سیالي د 13 جولای میاشتې په 28مه نیټه پیل شوې وي او موخه د رسنیو خبريالانو ترمنځ د ښې همغږۍ رامنځته کول و. دغه ټورنمنت په ننګرهار کې د ننګرهار د خپلواکو رسنیو د ټولنې لخوا په لاره اچول شوی و چې 14 راډیوګانو پکې شتون درلود او په دغه برخه کې موږ هدف او موخه یوازې د خبريالانو ترمنځ همغږي و یووالی و. د ننګرهار د کرکټ بورډ اداره هم د دې سیالۍ تر سره کېدل غوره اقدام بولي او په راتلونکي کې په دې برخه کې د رسنیو د لا ډیر لاسنیوي ډاډ ورکوي. تقریبا لدیر ویل چې 12 کلونو راهیسې چې کوم خدمت کرکټ ته رسنیو کړي په بل خصوص راډیوګانو زه دا خبره هر ځای په کوم او د خبر نه دفاع کوم چې بل هیڅ شان نه کړي. انټرنیټ او تلویزیون او فیسبوک دا خو وښینو یوازینی شی چې په لرو سیمو کې خار کې ورغلو هغه راډیو و ټول مینوال د کرکټ پولیس کې جذبه پیدا کړله. د سیمه‌یزو رسنیو مسؤلینو او کارکونکو هم دا سیالي د خبريالانو د ښې همغږۍ او د هیوادوالو د خوښ ساتلو لپاره یو غوره فرصت یاد کړ. دوی وایي دا سیالي د رسنیو د کارکونکو ترڅنګ د اوریدونکو او لیدونکو لپاره هم ښه تفریح وه. دا د خبريالانو مسؤلیت چې په دغه اوس وخت کې خپل هغه وړتیا چې په سپورت برخه کې لري هیوادوالو سره شریک او مهمه خبره ده چې دغه لوب هم کیږي د رسنیو هدف بیا د هیوادوالو مصروفه ذهن دغه یو خوږه شیبه او خندانه شیبه ځکه همیشه لپاره کله چې لوب کیږي موږ په دې باندې فوکس کوو چې څونه مینوال لاغلي دي. د ورځې څنګه خلک راځي د یو تن خاص مینوال هغه سره ګوري انزورونه ور سره اخلي او هغه نمونه چې اوریدلی وي غږی اوریدلی وي دا غوي سیری ګوري ور سره کړي د یوازې لپاره ساتلې یو ښه فرصت او ډیر ښه مدیریت شو. د دې سیالۍ لیدو ته هر ورځ په لسګونه مینوال راتلل او د سیالۍ بدرګه کولې. د سیمه‌یزو رسنیو ترمنځ پیل شو کرکټ سیالیو کې 14 رسنیو برخه درلوده چې پایلو به د دوست په نوم خصوصي رادیو وګټله. ننګرهار د هیواد په کچه یو له هغو ولایتونو دی چې د کرکټ استعدادونو مینوال پکې تر نورو سیمو زیات دي.